د شپې داستان. د واکمن او بخونکي ذات په سپېڅلې نامه. د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو سلامونه، ستړي مشئ او له رنګینیو ډکه شپه مو په خیر. دا د په نیکو هیلو او پیرزوینو مو یو وار بیا زه سلیمي ورور د پټان په زړه پورې ناول له یوې بلې برخې سره هرکلی کوم. دغه په زړه پورې داستان چې ښاغلي نصیر احمد احمدي لیکلی، پکې په هندوستان کې د یوه افغان ځوان له ژوند او لاسته راوړنو غږیږي. هیله ده د نن شپې داستان تر پایه هم را سره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د نن شپې داستان هم را پیلوو. اوس یوازې د پوروړو خواستونو زورولم. زړه یې راخوړ. فکر مې وکړ دا ګټه د زړه په ویلې کېدو نه ارزېده. چودري ته مې وویل چې نور سود نه کوم. تر ډېرو یې حیرانې سترګې راته نیولې وې، خو څه یې ونه ویل. هماغه ساعت مې چودري ته وویل چې پر خلکو ولاړې پیسې له سود پرته راټولې کړه. چودري 1 کال وخت وغوښت. پوروړي خبر شول، ګټه نه پرې راتله او دعاوې یې کولې. بله ورځ مې د بغان د خرڅلاو اوازه ګډه کړه. په 1 هفته کې ګڼ سودخواره راغلل. د 8 کلیو اخري قیمت 200 لکو کلدارو ته ورسېد. ارزېدل کم له کمه په کال کې 10 لکه ورته پاتې کېدې. له یوه کټوازې سره په 203 لکه جوړ شوم. پیسې یې په بانک کې زما حساب ته ولېږلې. ما هم د بغان د خرڅېدو پر اسنادو امضا وکړ، خو کټوازی به 1 کال راته متله کېده. ما باید په دې موده کې خپل پورونه رایستلی وای. تره مې رانغی، خو بل یوه ته یې ویلي و چې لاجمیر د خپل پلار ګټې ته اور واچاوه. غوږونه مې کرار شول. نور مې د کوټې تر مخ د غریبو خلکو خواستونه نه اورېدل. د پسرلي په آخر کې مې کلني امتحانونه تیر شول. د نتایجو د اعلان پر وخت په کالج کې لوی مراسم نیول شوي وو. زه په خپل صنف کې 4 نمره وم. د چایو په وخت کې انو شرما راغله. 2 کاله لرې رانه ګرځېده. ما هم کار نه ورباندې درلود. اول یې په سترګو کې اوښکې راټولې شوې، بیا یې مننه رانه وکړه. له کالجه فراغت یې زما برکت ګاڼه. زموږ په خپل حساب مې 12 ټولګی خلاص کړ. اوس مې باید پوهنتون ویلی وای، خو پوهنتون د آسام په مرکز کې و. له کلي یې 4 ساعته د موټر مزل غوښت. یوه ورځ ورغلم، امتحان مې ورکړ. د نتیجې اعلان 3 میاشتې وخت غوښت. بله ورځ مې یو کلیوال ولید، نوی له وطن راغلی و. راته ویې ویل چې د مور صحت دې ښه نه و. ټیکه نه راتله. تره ته ورغلم، مخ یې رانه واړاوه. پاسپورټ مې ترې وغوښت او را یې کړ. په هماغه ورځ له چودري سره وغږېدم. ور یاده مې کړه چې لنډ وخت وطن ته ځم. پر پدمني پام کوه. د تګ په وخت کې پدمني ژړل. اوس نو یو څه غټوکې وه، په خبره پوهېدله. تر ډېره مې له غېږې نه جلا کېده. ورته ومې ویل چې بېرته راځم، بس یوازې 1 میاشت ګزاره وکړم. پاسپورټ مې 15 کلن و. 3 میاشتې لا پاتې وې. په هندوستان کې د دومره وخت تېرېدو مشکل هم په اسانه حل کېدای شوی. پوښتنه مې وکړه. د کال $6,500 جریمه راتله. په ډهلي کې اول د خپل هیواد سفارت ته ورغلم. د هند په خارجه وزارت یې مکتوب راکړ. هلته یې په هندوستان کې د کلونو پاتې کېدا پوښتنه وکړه. سپین مې ورته وویل چې په آسام کې د سود معامله لرم. دوی ته دا عادي خبره وه. ډېر افغانان هند ته په ویزو تللي وو، خو د 6 میاشتو پر ځای کلونه تیر کړي وو. بانک ته یې ولېږلم. جریمه مې تحویل کړه. رسید مې بیرته وزارت ته وروړ. ټول کار 3 ورځې وخت وغوښت، خو اصلي مشکل پاتې و.
په افغانستان کې د طالبانو امارت و. هند او افغانستان پروازونه نه درلودل. په ډهلی کې افغان سفارت د رباني د حکومت نمایندګي کوله. مجبوره وم د دوبۍ 3 میاشتنۍ ویزه مې واخیسته. دوبۍ ته تر تلو وړاندې بازار ته ووتم. غټ بکس مې له ورېښمینو لونګیو او ښځینه جامو ډک کړ. په دوبۍ کې 3 ورځې د وطن تیاري ته متله وم. په 3یم ماسپښین د اریانا زړې تیاري ته وروختم. 2.5 ساعته وروسته یې په کابل کې ښکته کړو. په ړنګ ښار کې تور او سپین باجونه ګرځېدل. شپه مې په هوټل کې وکړه. بل ماښام تیاره کلي ته ورسېدم. 200 کیلومتره لار مې په 9 ساعتونو کې وهلې وه. ټوک ټوک وم. خامې لارې مې اورنونه سولولې وو. کلا ته ورننوتم. هېڅوک هم نه و. له 2 کوټو د څراغونو ژړې کمزورې رڼاوې راوتلې. د مور کوټې ته ورغلم. مور مې پر جای نماز د سجدې په حال کې پرته وه. بکس مې کېښود. تر څنګ ورته کېناستم. په سترګو کې مې اوښکې راټولې شوې. د مور له ټیکرې راوتلې ویښته څو کاله مخکې دومره سپین نه ول. مور مې وخوځېده. په زحمت کېناسته. خو لا یې ماته راپام نه و. ورو مې وویل ادې. مور مې راوکتل. پر مخ یې یوازې پوستوکی پاتې و. تر راوتلو حیرانو سترګو یې تورې حلقې راتاوې. یو دم ړنګه شوه. چغه مې کړه. اوږې مې یې وخوځولې خو حرکت یې نه درلود. په منډه د باندې ووتم. شاوخوا مې وکتل. په دالان کې ډکه بدنۍ ایښې وه. د مور پر مخ مې اوبه واچولې. سترګې یې نیمکښه شوې. ناڅاپه غېږې ته راولوېده او کوک یې کړې. اول یو ماشوم راغی. بیا مې د تره ښځه راته کېناسته. وروسته مې د مشر تره غږ واورېد. ای په حیا دې نالت شه. ور ومې نه کتل. د لونګۍ شمله یې زما پر خوله یې تېره شوه. مخامخ د کړکۍ په تاخچه کې راته کېناست. شېبه وروسته ټوله کوټه له ښځو او ماشومانو ډکه شوه. مور مې ژړل. ښځې سونګېدلې او ماشومان غلي وو. تره مې سوړه سویلی وایست. ورو یې وویل آفرین، په ټول ولس کې د لمن په سر راواړوله. ولاړ شو او له کوټې ووت. بل تره مې راغی. د کوټې په وره کې یې ناړې تو کړې او بېرته لاړ. شېبه وروسته ټول له کوټې ووتل. یوازې مور وه چې لا یې زما پر اوږه سر ایښی و او ژړل یې. 1.5 ساعت ووت خو لا مې د مور اوښکې نه درېدې. کړپ راغی. ور ومې کتل. د مشر تره پیغلې لور چلمچی او بدنۍ کېښودل. بیا یې مور راغله او پتنوس یې پرېښود. دواړه له کوټې ووتې. ور ومې کتل. د لندې ډوډۍ پر سر غوښه پرته وه. مور مې ټوخي واخیسته. دیوال ته ور وښویېده. سر یې وځړېد. تر څنګ یې کېناستم خو مخ یې رانه واړاوه. یوه هم څه نه ویل. له ښوروا مړ تاوونه پورته کېدل. وخت ووت. مړ تاو ورک شو. مور مې وخوځېده. پتنوس یې ورکش کړ. کاسه یې پر دسترخوان کېښوده. بیا چلمچي ته ورغله. په بیړه ولاړ شوم او تر مټ مې ونیوله. بیا یې یو دم وژړل. د وره په لیخک کې ورسره کېناستم. تر ډېره سونګېدله. وروسته یې ورو وویل زویه ډوډۍ سړه شوه. غلی وم. بدنۍ یې ور پورته کړه. لاس مې ور وغځاوه. دسترخوان ته ورغلم.
خو مور مې دیوال ته کېناسته. ښه شېبه ووته. په غریو کې یې وویل ډوډۍ در واخله. ومې ویل له تا پرته یې نه خورم. زما خواته نه کېږي. شاته شوم. رامخته شوه. وړه ګوله یې جوړه کړه او بیرته دیوال ته ور وښویېده. 2-3 ګولې غوښه مې راواخیسته. دسترخوان مې ټول کړ. د مور تر څنګ کېناستم. تر ډېره دواړه غلي وو. بیا مې د مور شونډې وخوځېدې. زویه خپل پلار نیکه ته خو به دې کتل. مخامخ ورته کېناستم. ومې ویل ادې په کیسه نه یې پوه. هغه نجلۍ زما د پلار. کړس شو. د مور څپېړې مې په خوله کې خبره راوچه کړه. مور مې وژړل او بیا ټوخې ونیوله. تر ډېره یې ټوخل. وروسته یې بدنۍ ور واخیسته. زانګې وانګې د باندې ووته. کله چې بیرته راغله مخ، لاسونه او پښې لانده وو. جاینماز مې ورته هوار کړ. مور مې په ناستو نیت وتړه. له لمانځه وروسته یې 2 کمپلې راواخیستې. ما ته یې ځای جوړ کړ. څراغ ته یې ور پوک کړل او په خپل ځای پرېوته. ورغلم. پر ټنډه مې ښکل کړه. په کمپله کې ورننوتم. د 5 کلونو ټولې خبرې مې ورته وکړې. د پلار په باره کې ورته وغږېدم. د اډیټا او پدمني کیسې مې ورته تېرې کړې. مور مې هیڅ هم نه ویل. ورو ورو یې ژړل. دواړه تر ناوخته ویښ وو. خو مور مې یوه خبره هم ونه کړه. یوازې زه غږېدم. یو وخت مې سترګې رڼې کړې. له کړکۍ لمر رالوېدلی و. مور مې تر څنګ راته ناسته وه او ما ته یې کتل. ورو یې وویل لوی شوی یې. ومې خندل. ډېر وخت به ووت. ویې ویل مخ ته دې اوبه واچوه. ډکه بدنۍ مې راواخیسته او د باندې ووتم. کشر تره مې غوا ته واښه وراچول. بیرته کوټې ته راغلم. مخ مې د مور د ټیکري پر پیڅکه وچ کړ. د تره لور مې پتنوس کېښود. راغله لاس یې راکړ. ومې ویل ادې ملالۍ خو ماشاءالله پیغله شوې ده. نجلۍ وخندل او په بیړه له کوټې ووته. د شیدو چای مې له کوچو سره وخوړ. مور ته مې پام شو. ما ته یې وچې سترګې نیولې وې. له چایو وروسته مې بکس خلاص کړ. یو مې هم له تحفې پرته نه و پرېښی. د تره لور مې 2 ځله له ډکې غېږې خلطو سره د باندې ووته. یو دم مې د 2یم تره غوسناک غږ راغی. نه مې ده پکار. له کړکۍ مې ور وکتل. ژړ هندوستانی پاچ پټکی تر چوترې لاندې په خاورو کې پروت و. ښځه یې ورغله. پاج یې بیرته ور واخیست. تر غرمې مې له مور سره ناست وم. د هندوستان کیسې مې ورته وکړې. د خلکو غربت او بېوسي مې یاده کړه. د خپلو درسونو په اړه ورته وغږېدم. خو د پلار، اډیټا او پدمني نومونه مې وانخیستل. غرمه مې د 2یم تره کوچنی زوی راته ودرېد. سترګې یې ډکې وې. یوازې دی رانه هېر و. خپل قیمتي ساعت مې ور خلاص کړ. ورځ تېره شوه. یو کلیوال هم نه راغی. په 2یم ماسپښین یوازې شهاب الدین دروازه وټکوله. دی زما د ماشومتوب ملګری و. له شهاب الدین سره د میلمنو کوټې ته لاړم. د ژوند په اړه مې پوښتنې ترې وکړې. خو دی د ځان په اړه لږ وغږېد. دومره یې پوه کړم چې په یوه زاړه ډیزلي جیپ موټر پسې ژرنده تړلې ده. کور په کور ګرځي او د خلکو غنم وړه کوي. د له ما د هندوستان کیسې غوښتې.
د آسام د خلکو ژوند، کرنې، رواجونو او نورو په اړه ورته وغږېدم. خو شهاب الدین چندان دلچسپي نه ورسره درلوده. د مزو کیسې یې غوښتې. د نجونو د تعلیم او ازادۍ په اړه مې ورته وویل. ګډ مکتبونه او پوهنتونونه مې یاد کړل. خو د شهاب الدین ټنډه تروه وه. همدا نجونې او هلکان یې لوڅ لغړ رانه غوښتل. نیغ مې ورته وویل چې داسې څه نشته. ویې خندل. پر ورانه یې کلکه څپېړه راکړه او په خوند یې وویل مزې دې وکړې، خیر راته وبه وایې. د تک په وخت کې مې هندوستانۍ ورېښمینه لونګۍ ورکړه. دا مې هم ورته وویل چې ملا صاحب او ځینو نورو سپین ږیرو ته مې هم سوغاتونه راوړي. په کور کې مې له مور سره لا یو پیاله چای نه و سور کړی چې د کلا دروازه وټکېده. د تره کوچنی زوی مې راغی. ویلې چې ملا صاحب او محمد امین اکا دې غواړي. د هندوستاني ورېښمینو لونګیو سره ورغلم. څو دقیقې خو مې یوازې د دواړو په غېږو کې تېرې کړې. ملا صاحب یوه خبره کوله. ماشاءالله دې ته وایي نور. ماښام ته نور کلیوال راغلل او د ډالیو بکس تش شو. بل سهار وخته مې شهاب الدین د ولسوالۍ بازار ته ولېږه. ساعت وروسته یې 20 ورېښمینې لونګۍ راورسولې. یوه مې وکته. د لاهور ټاپه یې درلوده. هندوستاني لونګۍ ترې پستې وې. خلک راتلل. له لونګیو خبره تېره شوه. جرابې او د جامو د ټوکرو څو تانه مې راوغوښتل. لویانو ته به مې یو جوړ جامې ورپرې کولې او ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته به مې جرابې ورکولې. مشر تره مې په 3مه ورځ له میلمنو سره کېناست. خو بل تره مې لا هم نه راته. یو ځل مې په چوتره کې ولید. بیلچې ته یې لاس ته یې جوړاوه. زما ساعت یې په لاس و. په 5م ماښام په اول ځل د کلي جومات ته لاړم. تر ما بل ښه سړی نه و. یوه اونۍ وروسته مې مور د غزني ښار ته بوتله. یو چا په ښار کې تر ټولو تکړه ډاکټر راښوولی و. راته یې ویلي و چې د خلقیانو په وخت کې یې په چکسلواکیا کې طب ویلی. ورغلو. خیرن سړی په خیرنه معاینه خانه کې ناست و. اوږده ږیره یې درلوده او تور پاج یې تر سر تاو و. ډاکټر مې مور وکته. بیا یې معاینات راته ولیکل. نیم ساعت وروسته بیرته ورغلو. پاڼه یې وکته. ویې ویل چې مور دې تبرکلوز لري. زړه مې لړزه وکړه. خو د ډاکټر بلې خبرې یو څه ډاډه کړم. ویلې چې ناروغي یې په لومړیو مرحلو کې ده، جوړیږي، خو دوا به په خپل وخت خوري. دواخانې ته لاړو. ډکه کڅوړه دوا یې راکړه. په 20مه ورځ مې مور ته وویل چې ځان تیار کړه، د تګ وخت دی. دې په حیرانۍ راته کتل. ومې ویل چې نور دې دلته څه دي؟ هماغسې حیرانې سترګې یې راته نیولې وې. وریاده مې کړه چې ناروغه یې، هستي او نیستي مو په آسام کې ده. هلته پوهنتون وایم، تا یوازې نشم پرېښودی. نه یې منله. ورته ومې ویل چې یوازې څو کاله تېر که چې پوهنتون خلاص شو بیرته دې راولم. غلې وه. لنډ مې ورته وویل چې خوښه دي، هر څه دې پاتې وي، زه هم نه ځم. 2 ورځې یې غږ نه کاوه. بل ماسخوتن یې په ژړا کې راته وویل چې سمه ده. ترونه خبر شول. د دواړو غوسه له کنټروله ووته. ویلې چې سپینه پښتنه به څنګه هندوانو ته ورولي. 2یم تره مې د کوټې د وره له سره قرآن شریف ور واخیست. قسم یې یاد کړ چې یا به ځان ولي یا ما. ماسخوتن مې مور راته وویل چې ته یوازې لاړ شه. نه مې منله. خو مور مې راته وویل چې در سره ځم، خو اوس یې وخت نه دی. میاشت وروسته مې له موره خدای پاماني واخیسته. تر ډېرو یې ژړل. ډاډ مې ورکړ چې لنډ وخت وروسته بیرته ورپسې راځم. کابل ته لاړم. پاسپورټ مې 5 کاله نور هم تمدید کړ. په دوبۍ کې یې د هندوستان ویزه نه راکوله. ویلې چې تیر ځل دې د 6 میاشتو پر ځای کلونه تیر کړي.
ورته ومې ویل چې قانوني جریمه مې پرې کړې ده، خو نه یې منله. له یوه خپل سره په دوبۍ کې د هندوستان د ملي بانک نمایندګي ته ورغلم. سفارت ته مې د بانک سند ورکوړ. د هندوستان په ملي بانک کې مې 321 لکه کلدارې پرتې وې. کم عقل به ویزه نه راکوله. پټان په هند کې یوه دنیا پیسې درلودې. د هند اقتصاد ته یې ګټه رسېده. نه یې ونه کړل او ویزه یې راته ولګوله. بله ورځ مې له دوبۍ نیغ آسام ته ټکټ واخیست. 15 ساعته وروسته په آسام کې وم. در بس موټر مې ونیو او ماسخوتن کور ته ورسېدم. وار له واره خدمتګارې ته ورغلم. پدمني په چوتره کې له ماشومانو سره ډوډۍ خوړه. ما ته یې وکتل. یو دم یې رامنډه کړه. کېناستم. نجلۍ په غاړه کې لاسونه راواچول. شېبه وروسته مې په سخته له ځانه بېله کړه. ډنګره شوې وه. خدمتګارې راته وویل چې په لومړیو څو ورځو کې یې هېڅ نه خوړل، یوازې یې په تا پسې ژړل. همالته مې یو څو ګولې دال وخوړل. د خدمتګارې ډنګرې خیرنې لمسۍ زما بکس ته وچې سترګې نیولې وې. زړه مې نه کېده. په بکس کې یوازې یوه نانځکه وه. نجلۍ ته مې د 100 کلدارو نوټ ونیو او خوشحاله شوه. انا یې دعاوې راته کولې. وروسته له پدمني سره کور ته لاړم. نانځکه مې ورکړه. په ټوپو شوه. پرېوتم خو پدمني ناسته وه. د نانځکې سندره یې خلاصېدو ته نه پرېښوده. بېرته به یې له سره کړه. سهار چودري راغی. وروسته مو د حساب کتابچې وکتې. د ډېرو پیسو وخت نه و پوره. د پوهنتون نتیجې ته لا تر میاشتې ډېر وخت پاتې و. بېکارۍ مې زړه خوړ. د کلي مکتب ته ورغلم. له مدیر سره مې خبرې وکړې او قانع شو. ماشومانو ته به مې د نورو معلمانو د غیر حاضرۍ په وخت کې افتخاري درس ورکاوه. یوه ورځ یو ماشوم چغه کړه. منډه یې واخیسته. نور ماشومان هم وترهېدل. لړم و. ماشوم مې روغتون ته یووړ. بله ورځ مې د کلي 2 ځوانانو ته پیسې ورکړې او مازدیګر ته یې مکتب ته یوه کوچنۍ مازدا پلاستیکي څوکۍ راوړې. مدیر مې پښو ته ټیټ شو. بله ورځ د کلي ملا راته کېناست. جومات زوړ و. مصرف یې غوښت. پیسې مې ورکړې. بل سهار د مکتب په لاره کې د معبد پنډت ګیله راته وکړه. ویې ویل چې یو ځل خو به دې لیدو ته در پرېښودلم. حیران مې ورته وکتل. پنډت وویل چې د معبد زړو دیوالونو نام را ایستلی، رنګ غواړي. سهار وخته کور ته درغلم خو چودري نواز له دروازې ځواب کړم. ویلې چې خان ته دا خبره مه ور یادوه، بد ور نه وړي. بیرته ورسره وګرځېدم. چودري د ونې سیوري ته کتابچې کتلې. سر یې پورته کړ. رنګ یې ژړ واوښت. پنډت ته مې د ټول معبد د رنګېدو پیسې ورکړې. خواران رامات شول. چا ناروغ درلود، څوک وږي ګرځېدل، د چا د ماشومانو جامې نه وې. خو یو مې هم نه خوابدی کاوه. دا کار د چودري خوښ نه و. ویلي چې ځینې خلک د له انسانیته بده استفاده کوي. محتاج نه دي خو بیا هم پیسو ته درته راځي. لنډ مې ورته وویل چې غرور نه درلودل په خپله محتاجي ده. بالاخره د پوهنتون نتیجه را معلومه شوه. انجینري ته کامیاب وم. پوښتنه مې وکړه. انو شرما د حقوقو نمرې پوره کړې وې او راکیش بې نتیجې و. پوهنتون ته ورغلم. اداري کارونه مې خلاص کړل خو یو لوی مشکل را پاتې و. پدمني مې ښار ته نه شوی راوستلی. د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو، زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم همدومره وه او په همدې ځای رانغاړو. تر بیا بلې شپې چې یو وار بیا زه سلیمې ورور د نوموړي داستان له پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ.
د شپې داستان